د قرآن کریم د ترجمې یویشتم درس سورة البقره څلور اویاوم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې درس کې وویل شول چې د غوا یوه بوټه یې په مړي باندې ووهله، هغه را ژوندی شو او خپل قاتل یې وښودلو، بیرته مړ شو. بني اسرائیلو دا هر څه په سترګو ولیدل. نو الله تعالی فرمایي ثم بیا قست سخت شول قلوبکم زړونه، کوم ستاسو، قلوبکم زړونه ستاسو، من بعد وروسته د ذالک دغه، یعنی دغه ژوندي کولو د مړي څخه، فهیه نو دغه یعنی دغه زړونه، کل حجارتی د تیګو پشان دی، کل حجارتی کا پشان، الحجارتی تیگی، کل حجارتی د تیګو پشان دی، او یا اشدو د تیګو څخه زیات، اشدو زیات، یعنی د تیګو څخه زیات، قسوتن سخت دی، و ان او بیشکا من الحجارتی زنی د تیګو څخه، لما یقینا هاغه دی، لا یقینا ما هاغه، یعنی هاغه دی، لما یقینا هاغه دی، یتفجرو چی بهیگی، یتفجرو چی بهیگی، منه د هغې څخه، الانهارو ویالی، یعنی د اوبو ویالی، و ان او بیشکا منها زنی د دوینا، یعنی زنی د دی تیګونا، لما یقینا هاغه دی، لا یقینا ما هاغه، لما یقینا هاغه دی، یشققو چی هاغه چوی، فیخرجو نو راوزی، نو یخرجو راوزی، منه د هغې څخه، الماء اوبه، و ان او بیشکا منها زنی د دوی څخه، یعنی د دې تیګو څخه، لما یقینا هاغه دی، یهبتو چې هغه رارغړي، یعنی د غره د سره رارغړي، من د خشیتی ویری، الله د الله تعالی نه، وما او نده الله الله تعالی بغافل بی خبره، عما د هاغه، یعنی د هاغه اعمالنا، تعملون چې کوي تاسو، تعملون چې کوي تاسو، یعنی د دوی زړونه د دې درې ډوله تیګو څخه هم زیات کلک دي،
نه پکې کومه فایده شته او نه پکې د خیر کومه خبره شته دی. افتطمعون آیا نو تمه کوئ تاسو ای مسلمانانو ان چې یؤمنو ایمان به راوړي دوی یعنی یهودیان لکم ستاسو په وینا وقد او بشکه چې کانا و فریق یو ډله منهم د دوی یعنی د دوی د علماؤنا د یهودو د علماؤنا یسمعون چې اوریدلو به دوی کلام یعنی خبرې الله د الله تعالی ثم بیا به یحرفونه بدلولو هغه یعنی هغه کلام د الله تعالی یحرفونه بدلولو هغه یعنی کلام د الله تعالی د ظالمانو حاکمانو په ګټه د پیسو او دنیاوي عزت دپاره کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت بدلولو کله به د رجم او نور آیاتونه د منځه ویستل من بعد ما وروسته د هغینا عقلوه چې پوه به شول دوی هو په هغې یعنی په هغې کلام یا خبرې و حال دا چې هم یعلمون دوی به پوهیدل یعنی دوی به د دې تحریف یا د الله تعالی د خبرو د بدلولو په ګناه پوهیدل خو سره د پوهې به دا کار کولو و اذا او کله چې لقو یوځای شي دوی یعنی د یهودیانو منافقان الذین د هغو خلقو سره آمنو چې ایمان راوړی دی قالو وای دوی آمنا چې مونږ ایمان راوړی دی او د مؤمنانو د خوشحالولو دپاره د تورات ځینې خبرې ورته کوي خصوصا په تورات کې د نبی علیه السلام د ذکر په باره کې و اذا او کله چې خلا یوازې شي بعضهم ځینې د دوی الی بعض د ځینو نورو سره قالو وای دوی اتحدثونهم چې ای یهودیانو اتحدثونهم آیا خبروي تاسو دوی یعنی مؤمنان بما په هغه شي فتح الله چې پرانستلی دی الله تعالی علیکم په تاسو باندې یعنی هغه څه چې الله تعالی په تورات کې تاسو ته د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې ښودلی دي لیحاجو د دې دپاره چې جګړه وکړي دوی یعنی مؤمنان کوم ستاسو سره بیهی په هغې سره یعنی تاسو چې مسلمانان خبروي چې د نبی علیه السلام ذکر په تورات کې شته دی عند ربکم په نیز د رب ستاسو یعنی مسلمانان به د الله
د الله تعالی په مخ کې په تاسو ستاسو خپلې خبرې دلیل ونیسي او وایي به چې یهودیانو سره د دې چې نبی علیه السلام پیژندلو خو ایمان پرې را نه وړو. افلا تعقلون، آیا نو تاسو نه پوهیږئ چې دښمن ته دلیل ورښیئ؟ افلا تعقلون، آیا نو تاسو نه پوهیږئ یعنی چې دښمن ته دلیل ورښیئ؟ او آیا لا یعلمون، دوی نه پوهیږي ان چې بېشکه الله تعالی یعلم، هغه جل جلاله عالم دی، ما په هغه څه یسرون چې دوی یې پټوي، وما او په هغه څه یعلنون چې دوی یې ښکاره کوي. ومنهم، او ځینې د دوی یعنی د یهودیانو نه امیون، امیان دي، لا یعلمون چې نه پوهیږي الکتاب په کتاب یعنی په تورات باندې، الا مگر پوهیږي امانیه په څه هیلو یعنی امیدونو باندې. وان، او ندی هم دوی الا مگر یظنون ګمان کوي. علمای داسې دي چې په تورات کې د الله تعالی آیاتونه بدلوي او د دولت او عزت لپاره غلط فتوا ورکوي او بیا یې دین ته منسوبوي. او عوام داسې دي چې په تورات نه پوهیږي، د ړندو او کڼو غوندې څه چې ورته خپل منحرف علما او مشران وایي هماغه په پټو سترګو مني، او په دوی کې یعنی عوامو کې یې د دروغو امیدونه او ګمانونه پیدا کړي دي. امیدونه یې دا دي چې جنت ته به ځو، او ګمانونه یې دا دي چې د دوی منحرف او بېدینه علما او مشران چې څه وایي په هغې د رښتیا او حقیقت ګمان کوي.